أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. د کاروان پښتو ادبي ډیر ګران قدرمن عزتمن ملګرو، سلامونه، دعاګانې مې قبول کړئ. د الله تعالی نه لاس په دعا یم چې تاسو هر ځای چې هر چېرته چې الله هم تل ښه د وباد لره. راځئ ملګرو پروګرام شروع کوئ، په انتظار باندې. ښه جي ملګرو، نن به د غفور، غفار، غفاري، غفران او مغفور د دې لږ معنا ولدی کې چې معمولي فرق دی هغې باندې خبرې کوو. غفور او غفار د دې دواړو لفظونو معنا یوه ده او دا د الله تعالی صفاتي نومونه دي. نو ځکه زموږ مسلمانان عبدالغفور یا عبدالغفار نامه چې کوم دی نو هغه دي. د دې لغوي معنا ده د ګناهونو بخښنه کول او همیشه دپاره کول او په بار بار کول. د الله تعالی عز وجل صفات نوم دی. دې کې ډېره مبالغه ده. دا د غافر نه زیاته ده. عربي لفظ دی غافر. د مغفور او غفار کې د هغې نه مبالغه ده، لیکن دا یاد ساتئ چې الله تعالی خپل حقوق بخي، د پردی حق الله تعالی نه بخي. حقوق العباد تر څو پورې چې هغه بنده خپل هغه متعلقه کس ته بخلي نه دي، معاف کړی نه دي. غفار هم دغه مطلب او معنی لري کوم چې بیان شو. دې کې صرف د بخښنې شدت ظاهریږي، لکه دې کې زیاتوالی دی، شدت. غفاري نوم معنا هم دغه رنګ ده، فرق صرف دا دی چې دا هغه کار ته نسبت ورکوي. لکه غفاري د چا کار دی؟ دا د الله تعالی کار دی. ابوذر غفاري هغه په دې مشهور و چې هغه به خپله قرضه خلکو ته بخله. نو دا د هغه لقب شو. دغسې د هغه نیکونه چې کوم چا به قرض به یې ورکړو، بیا به هغه سړي څه کړل نو هغه به ورته وبخله. بیا دی غفران. د غفران معنا هم د بخشش، معافي، مغفرت. دا د عربي توري د غفر نه مشتق دی چې معنا یې ده یو څیز پرده اچول، یو څیز پټول. دا یې لغوي معنا ده. په اسلامي تناظر شریعت کې د ګناه معاف کول او په هغې پرده اچول، دا یې ته وایي غفران. مغفور هغه کس ته وایي چې الله تعالی عز وجل په خپل کرم، په خپل خاص رحمت سره یو انسان وبخي. نو څنګه چې د غفور او د غفار معنا ده د هغې صفاتو ده ته د بني ادم له فایده ورکړي. دا د الله تعالی شان دی. غفور هم دی، رحیم هم دی، رحمان هم دی، رحیم هم دی، کریم هم دی او اکرم الاکرمین هم دی. دا لفظ موږ عموما مغفور د مرحوم دپاره، د مړي د متوفي دپاره استعمالوو. وجدان د دې وروره دوه معنی دي. دا د وجد نه دی، او وجد هغې مستۍ ته وایي کوم چې صوفیه کرام دا ورد کوي، ذکر کوي الله تعالی صفاتي د نوم، او دی په مستۍ کې راشي او دی مدهوش شي، دغې ته وایي وجد. دا عموما په دربارونو کې، په زیارتونو کې دا فقیران دا کار کوي. یو وجد هغې ته وایي. بل وجدان چې کوم دی نو دا د انسان څنګه چې پنځه حواس ظاهره دي، دغسې د انسان پنځه حواس باطنه دي. د هغې په بنیاد باندې انسان دا شاعري هم کوي، د حیث متخیله په زور باندې، د حیث متصرفه په زور باندې. دغسې د تجربې په بنیاد باندې چې سړی لکه خبره کوي د عقل په سهاره باندې، دغې ته هم وجدان وایي. خو هغې کې د الله تعالی فضل زیات شامل وي.
نو ځکه خلک وایي د فقیر د وجدان نه به یریږي. مسجون د سجن نه دی، د عربۍ توری دی. سجن وایي جیل ته، او چې کوم قید ته، قید خانې ته سجن وایي، او قیدي ته په عربۍ کې مسجون وایي. دا اسم مفعول دی، هغه کس چې بندي شي نه هغه ته وایي مسجون. ضمیر د زړه آواز. زما خیال چې د افلاطون کول دی چې د دنیا د ټولو نه لوی عدالت د انسان ضمیر عدالت دی، ځکه چې سړي ته په خپل زړه کې پته وي چې ما دا ګناه کړې ده او یا دا جرم ما کړی دی، دا ما کړی دی او که نه دی کړی. په دنیایي عدالتونو کې به تا وکیلان مجرم ثابتوي او ستا وکیل به چې لندن ستا بې ګناه ثابتوي. ضمیر د زړه عدالت دی. په دې حوالې سره زما خپل شعر دی چې د خپل ضمیر په عدالت کې بې ګناه خالده، په تعصب د پښتنو کې لا نیمګړی یم. لاهوت معنا وروړه لا سابقه چې کله راشي نو هغه دغه معنی منفي راوړي، لکه لایقه سابقه تاسو وپېژنئ، دا سابقه ده او د رب نه چې وروسته راشي نو هغه لاحقه وي. لکه بې ایمان، لکه لفظ ایمان دی، نو د ایمان ځان له امانه ده. اوس چې مونږ بې ایمان وایو انو دا سابقه راغله نو هغه ماته شو بې ایمان، او که مونږ ورسره دا ټاله کړو ایماندار نو د ایمان خاوند، لکه دوکاندار. نهوت د هونه نه دی، لاهوت چې یو کار نه شوی. مؤثر متاثر د عربۍ ژبې لفظ دی، اثر خالی. متاثر هغه کس ته وایي چې هغه اثر واخلي. مؤثر هغه خبرې ته وایي، هغه کار ته وایي چې اثر لري. لکه یو سړی خطاب کوي، تقریر کوي، بل ملګري ته وایي راځه وایي زه پلانکي مولوي صاحب ډېرې ښې خبرې کوي، سړی ته ډېر زیات متاثره کېږي. مؤثر خبرې کوي یعنی سړی ته اثر اخلي، سړی ته متاثره کېږي. ګرجي د اسمان چې کله پړکېږي او شور کوي نو هغې ته وایي ګرج او چمک. پړک ته لکه چمک وایي، او ګرج چې کله دی اسمان شور کوي غړمبېږي، همدغې ته وایي ګرج، غړمبېدل. ګرج دا برسله د اردو دواړه لفظونه راځي چې اسمان غړمبېږي او ورېږي. زما خیال تاسو سیکړی یادوئ یا سیکړی، او که نه سینګړی یادوئ نو دا د اراندې کوم بیچ وي نو هغې ته هم دا وایي. ارنډه ونه چې کومه ده هغې کې د هغې تخم چې کوي دا سینګړی ورته وایي، سینګړی ورته هم موږ وایو. او سلو ته هم چې کوم دی نو سیکړه وایي یا سیکړی، جمع ده سیکړی. اتومات مې د بندې دا به اټومیټک وي چې اوس په خپله کار کوي، ته په انګلیش کوي اټومیټک. چونکې زمونږ اکثر صنعتي ایجادات انګریزانو کړي دي نو هغې ولې نوم ایښی دی. زمونږ پښتانو خو دا بدقسمتي ده، زمونږ ساینس ټکنالوژي کې ډېر وروسته یو، نو دا به لفظ وي اټومیټک. هغه شی چې په خپله لکه مونږ څخه کلاشینکوف دی نو یو دی ریپټ اټومیټک چې په خپله صرف ته به دغه وهي
ټریګر او کارتوس په خپل خيږي چمبر ته او ډس کوي یو چې کوم دین هغه بول پته په خپل به هر ځل دا په خپل چمبر د کارتوس خيږي او انسان هغه ټریګر وهي او ډس کوي د اتوماتیک سیستم دا سره په خپل به کار کوي د اتوماتیک